پیغمبر اسلام فرمایي من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحى فلا يحضر مصلانا، رواه حاکم مرفوعا. پیغمبر اسلام فرمایي څوک وس د قرباني لري او قرباني نه کوي نه کوي زموږ عیدګاه له مه راځه، بس خبره خلاصه، نور څه نه درته وایم، زموږ عیدګاه لره مه راځه. نو چې پیغمبر علیه السلام د خپل مسلمانانو د عیدګاه څخه یو مسلمان بندوي نو معلومه ده یو خبره پکې ستا زموږ عیدګاه له مه راځه، بس ټیک ده صحیح، څه نه درته وایو، عیدګاه له مه راځه، قرباني به ټوله کوو خامخا به کوو. نو په دې وجه باندې عاجزانو ډېره زبردسته قرباني مه پرېږدئ. یو سړی وایي یاره والله ډېر بس لاس مې تنګ دی دا دا یو د رښتیا او د سړي لاس تنګ څوک د چا په حال څه خبرې یاره خو نه وایو. اوس یو سړی ګزاره کېږي بیا هم ځان دورې دورې کوي یاره ته ودرېږه نو زما پلار مشر دی نو زما پلار یې کوي د ګرد کورغه به بس شي. ستا پلار ولې یو موبایل نه واخیستې د ګرد کور ولې نه بسېدی؟ ستا پلار ولې یو موټر نه واخیستې چې د ګرد کور ستی بس سوی وای؟ ستا پلار ولې یو دکان نه کوي چې د ګرد کور بس ولو؟ بس په قرباني کې ستا پلار یې کوي د ګرد کور دپاره بس موټر به د هر هلکه جلا جلای، دکان به د هر هلکه جلا جلای، آیفون په 1.5 لک روپۍ د په 1 لک 80 او په 2 لک روپۍ د هغه به د هر هلکه جلا جلای. ای بیا کومه دنده ده؟ اوس ټیک دی ملایان خو به خطا وځي، سپین ږیري به خطا وځي، مشران به خطا وځي، الله خو نه خطا وځي. نو د قیامت په ورځ خو ته په دې خبرو نه خلاصېږې. صحیح سلو که څه هم ستا د پلار نه د خوښه ورسه وایخله پروا نه لري، که ته ټولې هر قدم دې د پلار په اجازه دی بیا خو ښه خبره ده. او که چیرې نیمه ژوند د خپل مزاج مطابق تیرې د پلار په کیسه کې نه په قرباني کې د بیا پلار را مخته کړی دا به نو څه ضرور دیني. ټیک سلو خپله قرباني وکړه خامخا یې وکړه.